بسم الله الرحمن الرحیم د کورل سیریز دریم درس ته ښه راغلاست. زما نوم عبدالظاهر ده. په دې درس کې د تیر درس په ادامه تیر درس کې موږ تاسې آرډر ان الاینمنټ وویلې چې کله که بعضې شکلونه ولرو او غواړو چې مخته او شاته یې کړو نو آرډر نه استفاده کوو او که چیرې ترتیب برابرو نو الاینمنټ نه استفاده کوو. له هغه نه وروسته موږ تاسې چې په کورل کې ډېر زیات استفاده کوو د ډیزاینینګ په بخش کې ګروپ ډېر زیات استفاده کیږي. مثلا که چیرې موږ ډېر شکلونه ولرو یا بعضې شکلونه ولرو او شکلونه ډېر سره نږدې وي رنګونه به ورکړو چې لږ واضح ښکاره شي. مثلا دا شکلونه دي. کله چې زه غواړم چې دا شکلونه یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړم یا یې غټ کړم یا یې واړه کړم هر تغییر چې راولم نو زه مجبور یم چې هر یو کې جدا جدا تغییر راولم. مثلا که زه درې واړه یو ځای نه بل ځای ته انتقالوم نو زه مجبور یم چې دوی درې واړه سلیکټ کړم بیا یې بل ځای ته یوسم. بل وخت چې مې بیا په کار کې بیا به یې زه سلیکټ کوم. نو اسانه لار یې دا ده چې باید سلیکټ یې کړو او ګروپ یې کړو. سلیکټ په آبجیکټ مینیو کې ګروپ. کله چې ګروپ شي دا ټول شکلونه لکه یو غوندې شکل کېږي. بیا هر وار ضرورت نه چې داسې یې سلیکټ کړو. صرف کلیک ورباندې کوو دوی به سلیکټ کېږي. بیا که یې غټوو ټول به یو ځای غټېږي، که یې وړکې کوو ټول به یو ځای وړکې کېږي. هر تغییر چې راولو په ټول به یو ځای راځي. کوم بیرته بیا جدا کول نو بیا په آبجیکټ مینیو کې به ان ګروپ کلیک کوو تر څو دوی جدا شي. د ګروپ شارټکټ کنټرول جی ده او د ان ګروپ کنټرول یو ده چې موږ بیا همیشه له شارټکټ نه استفاده کوو. فقط شکلونه به سلیکټ کوو، کنټرول جی به پریس کوو، دوی به ګروپ کېږي. او کله چې بیا بیرته جدا کوو ان ګروپ کنټرول یو به کلیک کوو. کله که زه دوی ګروپ کړم، مثلا که زه چیرته دا شکلونه ګروپ کړم کنټرول جی نو اوس دوی یو مرحله ګروپ شول. که چیرته زه نور شکلونه هم ترڅنګ ورسره ولرم، مثلا یو دوه درې شکلونه نور هم دي، زه غواړم چې دا شکلونه هم دو سره یو ځای شي. مثلا دا اشکال زه غواړم چې دو سره یو ځای شي. نو دا درې مخکې ګروپ شوي وو، دا دوه هم اوس ورسره ګروپوم. نو که چیرې زه دوی سلیکټ کړم ګروپ یې کړم نو دوی وګورئ دوه مرحلې ګروپ شوه. اوله مرحله دا درې ګروپ شوي وو او دوهمه مرحله کې دوی ورسره ګروپ شوه. نو که چیرې زه دوی ان ګروپ کوم په ان ګروپ کې صرف مرحله پر مرحله ان ګروپ کېږي. یعنې که زه ان ګروپ کلیک کړم صرف به دا دوه درې جدا شي، دوی درې به بیا هم هماغسې ګروپ وي. خو که چیرته زه ان ګروپ آل کلیک کړم نو بیا که هر څو مرحلې دوی په خپل منځ کې ګروپ شوي وي ټول به په یو وارې ان ګروپ کېږي. بعضې وختونه موږ شکلونه څو وارې ګروپوو نو بیا دې لپاره چې ټول په یو وارې جدا کړو نو بیا مجبور یې چې ان ګروپ آل کلیک کړو تر څو دوی ټول سره جدا شي. مثلا که زه یو شکل جوړوم، دا یو شکل ده، که چیرته زه په دې دویم کلیک وکړم یا یو ځای نه بل ځای ته انتقالوم، مثلا که دا شکل زه داسې د یو ځای نه بل ځای ته انتقالوم او ما کلیک همداسې نیولی وي او رایټ کلیک وکړم، لیفټ کلیک مې نیولی وي د انتقال لپاره رایټ کلیک وکړم نو بیا دا شکلونه دوه دانې کېږي. بیا که همدا عمل تکراروم کنټرول آر، کنټرول آر ریپیټ، دا عمل هر عمل چې وي هماغه تکراروي. مثلا که زه دا شکل غټ کړم، که چیرې کنټرول آر پریس کړم په کومه اندازه چې غټ شوی وي هماغه عمل بیا تکراریږي. که یې ووړ کړم هم همداسې که کنټرول آر پریسوم عمل تکراریږي. او که چیرته مثلا زه دا شکل غټوم، مثلا دې خوا ته یې غټ کړم ما دا کلیک همداسې نیولی وي او رایټ کلیک ووهم نو بیا شکل دوه دانې کېږي، هغه اورجینل هماسې پاتې کېږي، دا دویم شکل پاتې کېږي. که چیرته زه په دې دویم کلیک وکړم او داسې لږ تاو کړم، کلیک مې نیولی وي رایټ کلیک وکړم دوه دانې کېږي. که چیرته کنټرول آر پریسوم نو دا عمل به همداسې تکراریږي تر څو ډېر شکلونه جوړ شي. نو که اوس وګورو دا به ډېر زیات شکلونه وي. که چیرې زه دا یو ځای نه بل ځای ته انتقالوم زه مجبور یم چې داسې ټول سلیکټ کړم، ځکه چې که یو وارې داسې کلیک پې کشوم نو هغه یو شکل چې موږ کلیک پې کوو هماغه سلیکټ کېږي. نو زه بیا مجبور یم چې ټول داسې په یو وارې کلیک کړم او کنټرول جی پریس کړم تر څو دوی نه یو شکل جوړ شي. او بیا که یو ځای نه بل ځای ته موف کوم نو هر وار به ماته دې ضرورت نه وي چې دوی ټول داسې سلیکټ کړم، فقط کلیک به ورباندې کوم نو دوی به ټول په یو وارې سلیکټ کېږي. او کوم بیا جدا کول کنټرول یو به پریسوم تر څو دوی بیرته سره جدا شي. له ګروپ ان ګروپ نه راوروسته موږ تاسې په ټولز کې شیپ ټول ډېر زیات استفاده کوو. موږ په اول درس کې پیک ټول ویلې چې کله یو شکل سلیکټ نو د پیک ټول په ذریعه باندې دا شکل کلیک کوم، دا شکل کلیک کوم، هر شکل چې کلیک کوم پیک ټول به اخلم هغه یو به ورباندې کلیک کوم نو بیا به کولی شو چې غټ ووړ به یې کوو هر تغییر پکې راولو. که کله مو غوښتل چې په شکل کې تغییر راولو نو په هغه وخت کې به بیا شیپ ټول استفاده کوو. مثلا که زه یو شکل اخلم، دا یو شکل ده، که زه غواړم چې دې کې تغییر راولم نو که چیرته زه پیک ټول اخلم، پیک ټول په ذریعه باندې زه صرف دا موف کولی شم، که دویم کلیک ورباندې کوم روټیټ کولی شم، ووړ غټ دغه تغییرات پکې راوستلی شم. که چیرته زه د شکل کې تغییرات راولم، مثلا اوس د مستطیل شکل ده زه غواړم چې د مثلث شکل اختیار کړي، د په شکل کې تغییر راولم نو هغه وخت به بیا زه شیپ ټول استفاده کوم. شیپ ټول به کلیک کوم، شارټکټ یې F10 ده. نو کله چې زه شیپ ټول کلیک کوم نو ګورئ دلته به داسې څلور نقطې پیدا شي. زه کولی شم چې اوس په دو کې تغییر راولم، خو بیا هم زه چې تغییر راولم صرف دومره تغییر راتلی شي، زیات تغییر نشي راتللی. مطلب داسې تغییر زه نشم راوستلی چې دا داسې بار راکش کړم یا دا داسې لاندې راکش کړم تر څو یا د مثلث شکل یا یو بل نوع شکل اختیار کړي. دا ځکه چې کله چې موږ اشکال جوړوو دا شکل مثلا دا مربع شکل ده، دی د خپل مربع شکل ځان سره ساتي. که زه هر نوع
شیپ ټول هر نوع تغیرات پکې راولم تر څو چې ما دی کنورټ ټو کرو نه کړی دی به خپل خاصیت له لاسه نه ورکوي او صرف او صرف دومره تغیرات به راولي. اوس ګورئ چې ما دا کنورټ ټو کرو که نه زه اوس د ده په شکل کې هر نوع تغیرات راوستلی شم، مثلا دې خواته یې کړم هاخواته یې کړم هر نوع تغیرات پکې راته راوستم. نو کله که موږ غواړو چې په یو شکل کې ډېر زیات تغییر راشي یا شکل تغییر کوو نو بیا به شیپ ټول کلیک کوو او بیا به وروسته کنورټ ټو کرو کوو. د کنورټ ټو کرو شارټکټ کنټرول کیو ده. نو بیا به موږ کولی شو چې د په شکل کې هر نوع تغیرات راولو. نو کله که زه د شکلونه به ډیلیټ کړم چې صفحه پاکه شي کنټرول A سلیکټ آل به کړم ډیلیټ به یې کړم بیرته به یو شکل بیا واخلو شیپ ټول به کلیک کوو. اوس د دې لپاره چې په دې کې زه هر نوع تغییر راولم کنټرول کیو به یې کړم چې د خپل خاصیت له لاسه ورکړي. نو چې کله زه کنټرول کیو کوم وګورئ د کنجونو نقطې هم تغییر شوې. دغو کنجو ته نوډ وایي. دغه شکل چې دا خانې غوندې ده دغه شکل ته نوډ وایي. نو په هر ځای کې چې نوډ وي هماغه ځای کې موږ شکل تغیرولی شو. مثلا زه دا شکل دې خواته کړم یا خواته کړم مثلا دلته نوډ د زه تغیرولی شم. خو دغه ځای کې که زه لاین کش کړم ګوره دا ټول دواړه دا لاین داسې کشېږي اخوا دېخوا ته په شکل کې تغییر نه راځي. شکل کې تغییر موږ له نوډ نه راوستی شو له دغه نوډ نه. نو بیا دا نوډ موږ کم اضافه کولی شو. دا به له دې سټینډرډ بار نه کوو. ما مخکې ویلي وو چې موږ هر ټول انتخابوو د آپشنز دمغه ټول راځي. مثلا که زه پیک ټول کلیک کړم وګورئ دا د پیک ټول کېږي. که زه شیپ ټول کلیک کړم نو دا د شیپ ټول کېږي. نو چې زه شیپ ټول کلیک کړم اوس وګورئ دلته ایډ نوډ ډیلیټ نوډ دا ټول آپشنونه د نوډ راځي. مثلا که زه دا نوډ غواړم چې بیخي ډیلیټ کړم نو کلیک به یې کړم له دې ځای نه دا منفي به کلیک کړم تر څو دا نوډ بیخي ډیلیټ شي. که چېرې کوم ځای کې نوډ ورچوم کلیک به یې کړم د جمع علامه به کلیک کړم هلته به نوډ ورواچول شي. وګورئ دلته نوډ ورواچول شو. په ډبل کلیک هم کېږي. موږ تاسې ډبل کلیک نه استفاده کوو. هر ځای چې غواړو نوډ ور اضافه کوم مثلا زه دلته نوډ اضافه کوم ډبل کلیک به وهم نوډ به ور اضافه شي. مثلا دلته نوډ ور اضافه کوم ډبل کلیک به وهم نوډ به ور اضافه شي. که کوم نوډ ډیلیټوم په نوډ به ډبل کلیک وکړم نوډ به ډیلیټ شي. نو هر وخت چې نوډ ور اضافه کوم په ډبل کلیک باندې. که غواړم چې دا نوډ جدا شي مثلا دا شکل بیخي دا سره جدا شي دا سره جدا شي نو نوډ به کلیک کوو دلته به جدا کو بریک کرف. نو اوس که وګورئ وینې دوه سرونه به ښکاره شي یو یې دا یو یې دا چې یو به د یو لاین سروي بل به د بل لاین سروي. کله که موږ یو شکل جدا کړو هغه شکل بیا رنګ نه اخلي. اوس که زه دې شکل ته رنګ ورکوم شکل رنګ نه اخلي ځکه چې شکل خلاص ده. کله چې یو شکل خلاص وي رنګ نه اخلي. د دې لپاره چې بیرته وتړو نو بیا به موږ تاسې جوین نوډ نه استفاده کوو. یوه طریقه یې دا ده چې دا نوډ راواخلم راسم په دې باندې کلیک خو چې کوم د خپله جوین کېږي. او بله لار یې دا ده چې دوی دواړه دا نوډ داسې سلیکټ کړو په دې شیپ ټول باندې او بیا دلته جوین ټو نوډ کلیک کړو نو دا به دواړه سره رانږدې کړي. نو ښه لار یې دا ده چې موږ تاسې په ماوس خپله مثلا که چېرې جدا کړو بل وخت کې یو ځای کوو فقط دا نوډ راواخله په دې بل نوډ باندې خپله به جوین شي. بل کله چې زه دا لاین کشوم نوډ نه دغه لاین کشوم وګورئ دا لاین ټول موف کېږي. نو که کله ما غوښتل چې یو ځای لږ ګول شي مثلا که زه دا لاین ګول راولم نو بیا نوډ نه ورچوو فقط کلیک کوو یې او دلته کنورټ کرف کلیک کوو. کنورټ کرف چې کلیک کوو نو اوس وګورئ دلته به یو دوه هینډلونه هم پیدا شي او دا لاین به هم اوس ګول کولی شي. اوس که زه لاین کشوم له نوډ نه موف کېږي نه لاین ګول کېږي. مثلا که لاندې کشوم که چېرته بره کشوم وینې دا نو او دلته به وینې دلته ورسره هینډل به هم پیدا شي چې اوس ګوره که زه مثلا د هینډل سره دا لږ لاندې راکش کړم شکل به دې خواته راشي هغه خواته کړم او شکل به کرف راځي. دا هینډل به دا طرف جوړوي او دا هینډل به دا طرف جوړوي. کم کله لاین سیده کوم فقط لاین به کلیک کوم او بیرته به دا کنورټ ټو لاین کلیک کوم لاین به بیرته سیده کېږي. مثلا که زه دا بیا کرف کوم کلیک به یې کړم دلته به کنورټ ټو کرف کلیک کوم اوس به زه دا ګول کولی شم. مثلا که زه دا کنورټ ټو کرف کوم اوس به دا هم ګول کولی شم. خو اوس که دا شکل کلیک کړم دا د منځ حصه چې دا خوایم کرف ده دا خوایم کرف ده نو دې سره دوه هینډله راځي. دا هینډل به دا طرف جوړېدو لپاره استفاده کېږي او دا هینډل د دې طرف د تغییراتو راوستلو لپاره. کله چې زه دا هینډل موف کوم په دې طرف کې تغییر نه راځي او چې دا هینډل موف کوم په هغه طرف کې تغییر نه راځي. بیا د دې لپاره موږ دا درې آپشنونه لرو. اوس فعلا چې دا کاپس نوډ کلیک ده چې یو هینډل موف کوو مقابل طرف یې نه تغییر کېږي او که دا طرف موف کوو هغه طرف نه تغییر کېږي. نو که چېرته زه دا دویم آپشن کلیک کوم سموث نوډ بیا که دا طرف موف کوم بل طرف هم خپل ورسره تغییرېږي. که دا طرف تغییروم هغه طرف هم خپله تغییرېږي. نو که بعضې وختونه موږ غوښتل چې مساوي تغییرات په دو طرفه کې راشي نو بیا به دا یم کلیک کوو. خو دې کې بیا هم که زه چېرته به یو طرف کې زیات تغییر راولم په بل طرف کې زیات تغییر نه راځي. که چېرې دا درېیم کلیک کوو اسمیټیکل نوډ بیا نو چې کله په دې کې څومره تغییر راولم په بل کې هم هماغومره تغییر راځي. او که بیا د اول آپشن کلیک کوم کارتس نوډ بیا صرف هماغسې چې یو طرف تغییر په بل کې تغییر نه راځي او بل طرف که تغییر په بل طرف کې به تغییر نه راځي. نو دا شیپ ټول شو چې موږ تاسې د لوګو ډیزاین د هر نوع شکل د ډیزاین په برخه کې موږ له شیپ ټول نه استفاده کوو. مثلا که زه وغواړم چې یو بزنس کارت ډیزاین کړم اول خو به نیو پیج کلیک کوم او دلته به سایز د بزنس کارت ورته ووایم چې مثلا بزنس کارت څو ده. فرض مثال زه اینچ کلیک کوم ورته وایم چې ویډ دی 3.2 ده او هایټ یې مثلا
2.15 ده یا موږ تاسو باید 4 بزنس کارت جوړو کاغه په خط کش باندې اندازه کو ویډیو هایټ اندازه دلته ولیکو نو دقیق به راشي فعلا به زه همداسې تخمیني او اندازه ورکړم اوکې به کوم فرض کړئ دا زموږ یو بزنس کارت له دې ځای نه بیرته هر وخت که وغواړو صفحه بیرته تغییرولی شو چې سایز یې بیرته کم کړو مثلا زه دا 2.2 کوم اوس به دا مینې سره کم شي کنټرول آی به پریس کړم چې یو عکس سره امپورټ کړم دا هغه مواد چې موږ په ایمیل کې درته سینډ کړي دغه یو بزنس کارت به زه فعلا دلته راولم او درته وبښیم چې وګورئ دا بزنس کارت چې جوړ شوی دی په شیپ ټول باندې جوړ شوی مثلا په دې کې که دې شکل ته ځیر شو که دې شکل ته ځیر شو نو دا ټول په شیپ ټول باندې جوړ شوي مثلا که زه یو شکل جوړوم اوس که زه دا شکل غواړم چې د دې صفحې په اندازه شي لکه مخکې چې ما درته ویلي وای صفحه چې زه کلیک کړم د صفحې اندازه وینې 3.2 او 2.2 ده نو دې ته به هم هماغه فاصله ورکړم هماغه اندازه ورکړم 3.3 او 2.2 تر څو دا د صفحې په اندازه شي د دې لپاره چې دا د صفحې په سنټر کې راشي موږ تیر درس کې الاینمنت ویلی و سنټر ټو پیج به کوم دا به د صفحې په منځ کې راشي 3.2 ده دا به هم 3.2 کوم او بیرته به یې سنټر کوم تر څو دی د صفحې په منځ کې راشي نو اوس که دې شکل ته ځیر شو فقط یو هغه به جوړ کړو مستطیل شکل به جوړ کړو دې لپاره چې په دې کې تغییرات راولو کنټرول کیو به یې کړو بیا به شیپ ټول واخلو دا یو نور به یې ترې ډیلیټ کړو دا طرف به یې لږ را دې خواته کړو دا به یې لږ را دې خواته کړو تر څو دا شکل ترې جوړ شي دا به لږ ور نږدې کړو نو اوس که ځیر شو وینې دا شکل ترې جوړ شو رنګ به فعلا زه دا رنګ ورکړم آوټلاین به یې ختم کړم که دا دویم شکل یې جوړوم هم همداسې یو کار کوم مثلا یو شکل بل ته بل جوړوم یا به ښایي چې دا داسې راکش کړم رایټ کلیک ووهم چې 2 دانې شي کله چې دا 2 دانې شو رنګ به یې ورته تغییر کړم اوس هم که په کوم رنګ باندې مونږ کلیک همداسې ونیسو نو بیا د هغه رنګ جدا باکس راځي چې مونږ په کوم رنګ چې انتخابو مثلا دا زرغون رنګ ده په دې کې ورته رنګونه ټول راځي چې لږ لایټ وي لږ ډارک وي زه به یو لایټ رنګ واخلم چې نو اوس دا مخته ده او دا شاته ده زه غواړم چې دا شاته کړم شیفت پیج ډاون به پریس کړم چې دا شاته شي نو اوس به شیفت ټول واخلم پکې تغییر به راولم مثلا دا به دلته کړم او دا به دلته کړم دا به هم لږ را دې خواته کړو نو اوس که وګورو د دې شکل د دې بزنس کارت دا شکل همداسې جوړ شو دا بل طرف به یې هم همداسې جوړو خط شکل به اخلو دا شیپ ټول به واخلم که زه دی کنورټ وکړ نه کړم یعنې په دې کې زه دومره تغییر راوستی شم نو زه به دی کنټرول کیو کړم دا نوټ به یې ډیلیټ کړم نو اوس به دا لږ راکش کړم چې داسې لاندې شي دا به یې دې خواته لږ اوږد کړو یو رنګ به فعلا ورته ورکړم مثلا دا رنګ مې ورکړو آوټلاین به یې ختم کړم دا دویم شکل کې جوړوم بیا به دا دې خواته راکش کړم رایټ کلیک 2 دانې به یې کړم رنګ به ورته چینج کړم هر رنګ چې فعلا کوم کنټرول شیفت پیج ډاون به کلیک کړم چې شاته راشي نو اوس به دا هم همداسې په شیپ ټول باندې مثلا دا نوټ به یې لږ دې خواته کړم دا نوټ به یې دې خواته کړم او دا به یې لږ دې خواته کړم تر څو دا دویم شکل ترې جوړ شي او دریم شکل کې جوړوو هم به همداسې کار کوو مثلا دا به زه دې خواته کړم دا شکل او رایټ کلیک به وکړم تر څو 3 دانې شي یا بل شکل ترې جوړ شي رنګ به ورکړم چې لږ مختلف ښکاره شي شیفت پیج ډاون چې شاته راشي شیپ ټول به کلیک کړم دا به هم همداسې په شیپ ټول باندې مثلا دا نوټ به یې دلته راولم دا نوټ به لږ دې خواته کړم او دا به هم دلته راولم که بیرته تغییر په دې بل شکل کې راولو دا به هم کلیک کوو نو بیا به په دې کې تغییر راولي که نه سلیکټ کېدو پیک ټول کلیک کوي په پیک ټول باندې مثلا دا شکل کلیک کړو دا په سلیکټ شي بیا به وروسته شیپ ټول واخلو او که دا بل شکل سلیکټ وو نو دا بل به کلیک کوو نو دا مینې دوستانو که چېرته موږ تاسې غواړو چې په یو شکل کې هر نوع تغییر راولو نو بیا به له شیپ ټول نه استفاده کوو په روان درس کې به په نور عملي کار باندې کار وکړو دې درس کې هم دومره وو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو له نوي ویډیوګانو نه خبر شئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ